من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کچن مې د پان کې تاسو ته هرکلی وایو. راځئ ګورو چې په کور کې به نن چکن کابلی پلاو څنګه پخوم. نو مخکې زموږ سره ویډیو ګورئ. کور نه اول به موږ پیاز میده کړو. دوی زموږ سره سره دي، پیاز شاملول دي. پیاز موږ ډېر زیات نه سره کوو، 50% به موږ پیاز په دې کې پخوو چې سوپر نه شي. بیا به لکه چې څومره سره کېږي زموږ به رنګ راتویږي. نو پیاز موږ سره کوو. نو پیاز زموږ برابر شوي دي، زیړ شوي دي. دا به ډېر نه سره کوو چې سره کېدل لکه موږ نه غواړو سره پیاز. موږ زیړ پیاز غواړو. دې نه علاوه دې کې اوس موږ چرګ شاملوو. دې کې زه یو ګیلاس اوبه شاملوم. د دې لپاره چې دا پیاز چې دي دا سره نه شي او سر کې دا پیاز موږ ونه سوځي او صرف نو 15 منټه به چای ته ورکړو چې دا پوخ شي. بیا به مخکې نور تاسو سره ویډیو شیر کړم. 3 چمچې مالګه موږ واچوو. مالګه تاسو خپلې ذایقې مو استعمالولی شئ، تاسو د ذایقه. مالګه بیا وروسته موږ اچولی شو، کمه زیاته. نو سره به موږ 2 چمچې زنګې استعمال کړو. زنګې چې لږې داسې چې ومګړی شي نو دې سره خوشبو راوځي. سره به تور مرچ استعمال کړو. پنځه منټه پس موږ خپل چرګ ګورو چې چرګ تیار دی. چرګ تیار دی. موږ به اوبه شاملوو په دې کې. درې ګیلاسه چاولو دپاره به موږ 6 ګیلاسه اوبه اچوو. نو په اوبو کې د جوش تر راتلو پورې چې کله خوټ ووهي نو بیا به موږ چاولې دې کې شاملوو. اوبو زموږ سره خوټ وهلی و. خوټ ته وهل نو بس وریجې دې کې اچوم. سر به بند کو ګورو چې اوبه برابر دي. 30 منټ بعد موږ راځو او چاولې ګورو چې تیار دي. بسم الله الرحمن الرحیم. چاولې ریډي دي. تاسو لیدلی شئ کابلی پلاو تیار دی. نو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. سلام علیکم.